ګوره ساحله زویا ته مخکې مجرته وې او اوس زنداره شوې پرون نابل پرون دې واده و ته باید د نن نه وروسته خپل ژوند ته متوجه شې هغه ځکه چې نن سبا تا ته هېڅ څوک هم څه نه درکوي ته به خپله ځان کې همت غیرت پیدا کوې او خپلې کورنۍ ته روزي به پیدا کوې تر اوسه پورې اوزګار وې د نن نه وروسته به ته خپل کار ته متوجه کېږې او کار به کوې ګوره پلار جانه ته مانه بېغمه شه ما مې خپلو ملګرو سره دومره ښېګڼې کړي چې زه د دنیا هر څه ترې وغواړم او زه پرې باوري یم چې ما ترې راوړي ما خو پوهې کړې نور دې الله پوهې کړه زه درله لاړم یو میاشت بعد ودرېږه ساحله ګوره ساحله بچیا بله ورځ مې ولیدلې چې خپل ملګري دې پیسې ورکړې تا زما خبره ونه منله د نن نه وروسته ته زما د خوا نه جدا یې زه دا ګورم چې ته څنګه خپل ژوند جوړی خو یو څه یاد ساته چې په ژوند کې هېڅ چا ته به هم لاس نه وړاندې کړې 2 میاشتې بعد ساحله ته بغیر خیر کې څه خبره ده ملګريه امر وکړه امر صادقه یو څو روپو ته ډېر سخت ضرورت لرمه مالکه ما ته یې راکې هغه خپله نه یادومه خو اوس ډېر مجبوره شوی یم وروره دا به د ما سره ډېره غټه مرسته وي ملګريه احسان فراموشه نه یم خو اوس نه لرم ما مې خپلو ملګرو سره دومره ښېګڼې کړي چې زه د دنیا هر څه ترې وغواړم او زه پرې باوري یم چې ما ترې راوړي خو یو څه یاد ساته چې په ژوند کې هېڅ چا ته به هم لاس نه وړاندې کړې ګوره ساحله پلارجان دې تل راته ویلې چې په ملګرو دې باور مه کوه خو تا دې پلارجان خبره نه منله هر چا ته د پیسې ورکولې خو نن چې در باندې سخته راغله هغه ناځوانو هغه خپلې پیسې هم در نه کړلې خو اوس مجبوره یم چې چا ته لاس وړاندې کړم او قرض پیسې ترې وغواړم نه پام چې دا کار ونه کړې د پلارجان یوه خبره دې نه ده منلې خو دا یوه خبره یې ومنه نن نه وروسته په خپلو مټو باندې وګټه او ژوند سره مبارک